ورکه ماشومه د 10 کالو وړاندې کیسه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو یو ډیره خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. کیسه کوونکی وایي چې زما یوازې یوه لور وه چې عمر یې 2 کالو ته رسېدلی و او 2 زامن مې وو چې هغوی دواړه له دې څخه لږ مشران وو. موږ ټول د روژې په میاشت کې د عمرې لپاره بیت الله شریف ته لاړو او تاسو پوهیږئ چې په دغه ورځو کې په مسجد الحرام کې څومره رش وي. نو ما به لور په اوږه کړه او دواړه زامن به د مور سره یو څنګ او بل څنګ ته روان شول او کله به یې مور په اوږو اخیستي وو. د عمرې لپاره مو طواف پیل کړ، تر څو 7 واره پوره شول. بیا مقام ابراهیم ته لاړو، 2 رکعته مسنون لمونځ مو وکړ. لور مې زما سره وه، مور یې د زامنو سره د ښځو ځانګړي ځای ته لاړه. لور مې خپل څنګ ته کېنوله، ورته مې وویل چې له ځایه ونه خوځېږي، خو هغه د خپل ماشومانه طبیعت په اساس خوځېدلې وه او دا زما خطا وه چې د هغې څارنې ته مې جدي پام ونه کړ. ما چې سلام وګرځولو هغه مې له سترګو غیبه وه او په دې رش کې راڅخه ورکه شوه. یوې خوا او بلې خوا ته مې لټوله، خو څرنګه چې د هغې قد له 1.5 متر څخه لوړ نه و، نو په داسې ګڼه ګوڼه کې کله لیدل کېدی شوه. ډیره مې ولټوله خو هیڅ مې پیدا نه کړه. په ځانګړې توګه د ماسخوتن له لمانځه وروسته ګڼ چورتونه او فکرونه ذهن ته راتلل. وارخطا یې خپل تور څادر راباندې خور کړ. هیڅ مې نه لیدل، نه پوهېدم چیرته یې ولټوم، له چا نه یې پوښتنه وکړم او چاته ورشم. یقین مې راغی چې نور مې لور ورکه شوه. له پیدا کېدو یې ناامیده شوم، لارې چارې راته بندې ښکارېدې. په ذهن کې مې دې خبرې کلک ځای ونیو چې د الله جل جلاله له دربار پرته بل ځای نشته. په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې د اسبابو دروازې د سړي پر مخ تړلې برېښي. د سړي توجه یوازې د اسبابو رب او خالق لور ته ورړوي. همغه و چې د مایوسۍ په دې غمجن حالت کې مې د الله جل جلاله دربار ته د 2 لاسونه لپه کړل او له ځمکې نه ناهیلې د اسمان په لور مې کتل او ویل مې: ای ربه، ای د ځمکې او هسک مالکه، د خپل فضل او کرم له مخې هغه ورکه شوې لور مې ته را پیدا کړې. له تا نه بغیر مو بل چاته د امید سترګې نه اوړي او نه د چا سره د دې ځواک او واک شته. لږ وخت نه و تېر شوی چې مخامخ د مطاف میدان کې څه تشه ښکاره شوه. ښه ورته ځیر شوم چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مې ورکه لور ولیده چې د باب العمرې په لور وتلې زینې څنګ ته ولاړه ده. دا زینې د مقام ابراهیم نه ډېرې لرې دي. په منډه په ګڼه ګوڼه کې ورغلم او په دې ویره کې وم چې زه یې غلط نه کړم. ځان مې ورته ورساو او له لاسه مې ونیوله، په غېږ کې مې راپورته کړه او ښکل مې کړه او الحمدلله مې وویلو. هغه وخت مې هیڅ نه هېرېږي، خپل حالت چې رایاد کړم ما ته د هغې پیدا کېدل معجزه ښکارېده. ما په دې خبره کې رښتینی وګڼئ چې څوک هم د الله تعالی په قدرت رښتینی یقین وکړي، الله تعالی به خامخا سوال قبلوي. الله تعالی همغه ذات دی چې وایي: زما نه یې وغواړئ، زه مو غوښتنې منم. ما په وار دا تجربه کړې ده او دغه پیښه د هغې یو ژوندی مثال دی چې الله تعالی خپل احسان راباندې وکړ او ورکه لورکۍ مې بېرته په لاس راغله. لور ته مې ویل چې نوره مه وېرېږه، له دې وروسته به هېڅکله د سهار له لمانځه نه غفلت ونه کړم. شپه تېره شوه، سبا شو. وړه لور مې راویښه شوه، د ژړا اواز یې اوچت شو. ورپاڅېدم، شیدې او خواړه مې ورکړل، ښه په مزه یې وڅښلې او ویده شوه. زه هم پرته له دې چې لمونځ وکړم غفلت مې وکړ او ویده شوم. خوب مې لیده چې زه یوازې روان وم، ورکه لور لټوم چې هغه څه شوه. د هغې پلټنه کوم خو مې نه موندله. سخت ورخطا او پریشان وم چې له خوبه راویښ شوم، ګورم لور مې څنګ ته نږدې پرته ده. 1-2 ګړی وخت نه و تېر شوی چې په هغې خوارکۍ ګرمه تبه راغله او تبه یې ورو لوړېدله. هو خدایه، څه پرې وشول؟ علت او سبب یې معلوم نه دی. دا څه پېښه وشوه؟ لامل یې څه دی؟ ناروغه شوه، رنګ یې والوتو، ګلاب غوندې سره غومبري تک زیړ شول او څېره یې بدله شوه. ډاکټر ته مې ورسوله، هغه وویل دا خو ښه ده، د ورخطایي کومه خبره نشته، خو ځینې معاینات ورته پکار دي. د څو شیانو معاینه چې تکمیل شوه نو دا ثابته شوه چې ناروغه ده، خو ناروغي سخته نه ده. الله تعالی ته مې د دعا لاسونه لپه کړل چې ای ربه ته شفا ورکړئ او خوږې د غرونو ګرد کړي. خدا په ذهن کې راګرځېده چې په کومو سترګو الله ته ورمخکې کېږي او په کومه خوله سوال او زاري ورته کوي او ورڅخه غواړي چې لور ته دې صحت ورکړي. د دې لور له کبله خو به ته د سهار مانځه نه غافله وې. دا مې په یاد دي چې د دې د زیږېدلو څخه مخکې خو ما کله هم د سهار مونځ نه و قضا کړی. که به هر څومره سختي وه، شپې به لنډې وې، یخني یا ګرمي به وه، نو د اذان سره جوخ به پاڅېدم، مونځ به مې کوه او دعا به مې کوله. خو اوس که راویښ هم شم بېرته ویده شم. د دې له سببه مونځ راڅخه پاتې دی، ځکه تر ډېره ویښ یم، تر څو په ناوخته کې د شپې خواړه ورکړم او بیا ویده شم. نو همدا سبب دی چې بیا د سهار مانځه ته نشم پاڅېدی او راڅخه قضا شي.
هو زما د لمانځه د ضایع کولو او د دې د ناروغۍ ترمنځ کلک تړاو شته نو ما دغه کلک تړاو نشو هیرولی او یو له بله مې نشو بېلولی په دې مې یقین راغی چې الله تعالی ما ته په دې ذریعه د مانځه د پرېښودلو سزا راکړه همغه و چې ځان سره مې غښتلې اراده وکړه چې خپل وخت منظم کړم او د سهار مانځه ته به حتما پاڅېږم نو لومړی او دویمه ورځ پاڅېدم او 2 ورځې بیا وروسته پاتې شوم د دې نه وروسته مې د مانځه وخت ته بشپړ اهتمام وکړ څه وخت په دې ډول تیر شو بله ورځ مې لور ډاکټر ته بوتله ټسټونه او معاینات مې ورته وکړل نو ډاکټر زیری راکړ چې لور دې روغه شوه هر څه یې داسې روغ رمټ دي چې ته به وایې هېڅ پخواني عملیات یې ټول غلط وو نو هملته مې توبه وویستله او خپل رب ته په زاریو او دعا شوم نو بیا مې هېڅکله د لمانځه څخه غفلت نه دی کړی الحمدلله ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله دوستانو په دې ویډیو کې ډیر لوی عبرت پروت دی خو که موږ ورته لږ غور وکړو له تاسو څخه یوه هیله لرم دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ ډیره مننه